ما داسې دوک چېرته په ټول ژوند کې څکلی نه و او زما دا زړه سم په وږو ازمرو وخوره چې ستا دیدن له یې د سر په بهانه راتلمه هغه ګډوری مې بابا په مېلمنو ماتېدل د خپل زړګي راته رایاد شي ماتېدل د خپل زړګي راته رایاد شي چې په غوږو مې څه کړس نه لګېدی او لوبولی مې په ګوتو کې ستا زلفې په ما یو ټکې د بس نه لګېدی لوبولی مې په ګوتو کې ستا زلفې په ما یو ټکې د بس نه لګېدی یا ستا زړه په ښي طرف وی یا زما وی چې یو بل سره په ترس نه لګېدی یا ستا زړه په ښي طرف وی یا زما وی چې یو بل سره په ترس نه لګېدی په مونږ د قوم لوط شان به دنیا و الټه شوې خو بد شوي په دعایو مونږ تمام پیغمبري چې خوی کې ابوجهل او غرور کې سم پیرونی په هغه چا زه نه کوم سلام پیغمبري سلامونه ملګرو نیک له احترامات راغلی یو د ارباز اساس خواله پلکناز در سره شاهد دی او د بل ملګری دی نو د هغوی سره به څه خبرې کوو او شعرونه به ترې اورو نو ستاسو وخت نه خرابوم راځو ارباز صاحب ته طرف ته چې د هغوی نه څه تپوسونه وکړو ارباز اساس صاحب زموږ د کتونکو سره خپل تعارف وکړئ ډیره زیاته مننه خاکسار صاحب د ټول نول خو ستاسو او ستاسو د ټول ټیم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلی او خپل قیمتي وخت مو موږ له راکړه او زه د خپل پیج د کتونکو سره مخامخ کړم ستاسو ډیره زیاته مننه زما نوم ارباز دی او د ادب په دنیا کې زه په ارباز اساس باندې یادېږم زما تعلق چې کوم دی د ضلع شانګلې لرې د پرتې سیمې دا موړی کې کوړ سره دی او نن سبا چې کوم دی نو په سوات کې ژوند کوم خاجي نو ارباز اساس صاحب تاسو شاعري د څومره وخت نه کوئ دا هم زموږ د کتونکو سره شامل کړئ دا خبره شاعري خو داسې ده چې کله زه په سکول کې وم ډېر وړوکی وم که نه جی جی ما به په دویم دریم کلاس کې به چې وم نو زه په سکول کې سټیج ته به تلم د چا شعر ویلی یا ټپه کړی یا نعت ویلی دغسې به زه لګیا وم د وخت سره داسې کېده چې زه نهم ته راورسېدم نو بیا ما ته پته ولګېده چې زه شعر لیکلی شم نو بس څه لفظونه به مې راغونډول او هغې له به مې د یو شعر شکل ورکو نو د نهم کلاس نه داسې زه شاعري کوم خاجي ماشاءالله نو نور تاسو زموږ کتونکو دا ووایي چې یار تاسو د سکول سبق وایئ مطلب یا نور داسې کار روزګار کوئ څه کوئ په دې باره کې ووایئ تاسو داسې ده چې ما میټرک ما د خپل کلي سټینډرډ پبلک سکول دا موړی نه کړی دی افیسي چې کوم دا نو هغه ما د ډګري کالج الپورۍ نه کړې ده او دا مهال چې کوم دی نو زه په سوات پوهنتون کې د پښتو څانګې د دریم سمسټر زده کړه کوونکی یم او دلته خپلې دغه هلې ځلې چې کوم دي دا کوم ماشاءالله جی نو ارباز اساس صاحب بل سوال طرف ته راځو چې تاسو پښتو په ادب کې د کومې ادبي ټولنې سره ناستی کوئ داسې ده چې مونږ خو په شانګله کې چې کوم دی مونږ خپل هم یو تنظیم چلو د رڼا د ملګرو په نوم باندې هغې تاسو هم دغه پروګرامونو له راغلي دغه مشاعرې ته مونږ کوو دغه کې هلې ځلې کوو او بل زمونږ یو تنظیم دی غنټول ادبي کاروان په هغې کې زه ناستی کوم او په هغې کې زه غړی یم دغسې په سوات کې چې کوم دی نو د رڼا ملګري چې کوم دي د هغو سره مونږ ناست یو هغه کې خپلې هلې ځلې کوو ډیره مننه نو مینوالو راځو ارباز اساس صاحب طرف ته چې موږ ته یو څو خواږه شعرونه ووایي چې موږ ته مزې واخلو او تاسو ته هم خوندونه واخلئ ډیره مننه خاکسار صاحب د غزل مطلب ده چې ستانه که پردیشم بیا به وګورې ستانه که پردیشم بیا به وګورې سم به لیونی بیا به وګورې ډیر ښایسته او فلکناز صاحب شعر دی چې ټول عمر به داسې خزان نه یمه ټول عمر به داسې خزان نه یمه زه به هم سپرلی شم بیا به وګورې مننه ټول عمر به داسې خزان نه یمه زه به هم سپرلی شم بیا به وګورې او شعر دی چې ستا د نظر ماتې سپیلني بشم ستا د نظر ماتې سپیلني بشم ستا نه چې لوګی شم
بیا به وګورې بیا به وګورې. او شاید شعر دی چې تکه مې په برخه خدای نصیب کړلې، تکه مې په برخه خدای نصیب کړلې، زه به لوی سړی شم بیا به وګورې. مننه. تکه مې په برخه خدای نصیب کړلې، تکه مې په برخه خدای نصیب کړلې، زه به لوی سړی شم بیا به وګورې. مننه. او ستا نفرت چې ختم کړي زما مینه، ستا نفرت چې ختم کړي ستا نفرت چې ختم کړي زما مینه، زه چې دې زړګی شم بیا به وګورې. او ساقب شعر دی چې زه ارباز یم نښه د بابا د شان، زه ارباز یم نښه د بابا د شان، پورته چې پټکی شم بیا به وګورې. دغه بل غزل څو شعرونه چې هر وخت یادېږي راته یار چېرته کې راشه که نه، هر وخت یادېږي راته یار چېرته کې راشه که نه، زړه مې دی تا پسې بیمار چېرته کې راشه که نه. او سهار ماښام چې زما خواله په پیته راتللې، سهار ماښام چې زما خواله په پیته راتللې، هر وخت کې څارم هاغه لار چېرته کې راشه که نه. او شعر دی چې تا ته حیران یمه چې ستا سبا به کله راځي، تا ته حیران یم چې ستا سبا به کله راځي، خدای رسولو منه دلدار چېرته کې راشه که نه. او آخري شعر دی. مننه. قسم په خدای لیونی کېږم اربازه یاره، قسم په خدای لیونی کېږم اربازه یاره، د زړه دنیا مې شوه تار تار چېرته کې راشه. تنها پیدا یمه تنها به مرمه، تنها پیدا یمه تنها به مرمه، بغیر لمینې خامخا به مرمه. مننه. تنها پیدا یمه تنها به مرمه، بغیر لمینې خامخا به مرمه. او د خپل غریب ولس دپاره یاره، د خپل غریب ولس دپاره یاره، که مرمه هم نو په خندا به مرمه. مننه. د خپل غریب ولس دپاره یاره، که مرمه هم نو په خندا به مرمه، چې په هر لور او هر یو کور ماتم دی، زه په دې درد او واویلا به مرمه. چې په هر لور او هر یو کور ماتم دی، زه په دې درد او واویلا به مرمه. او ستا په کوڅه کې یه بېننګه اشنا، ستا په کوڅه کې یه بېننګه اشنا، د رقیبانو په سلا به مرمه. مننه. ستا په کوڅه کې یه بېننګه اشنا، د رقیبانو په سلا به مرمه، لکه پتنګ غوندې په شمه باندې، لکه پتنګ غوندې په شمه باندې، په خپله مینه په وفا به مرمه. او شعر دی چې ټول عمري مې درته لار څارله، چې ټول عمري مې درته لار څارله، اوس بې دیدنه یاره ستا به مرمه. چې ټول عمري مې درته لار څارله، اوس بې دیدنه یاره ستا به مرمه. اربازه ژوند مې دی هم ستا دپاره، که چېرته مرمه هم په تا به مرمه. ډېره مننه. اربازه ژوند مې دی هم ستا دپاره، که چېرته مرمه هم په تا به مرمه. او دغه څو نور شعرونه چې منم په ګلو د ګلشن سیمه ودانه ښه وي، منم په ګلو د ګلشن سیمه ودانه ښه وي، پیدا شي خوند مینه کې کله کله روانه ښه وي. او راځئ چې ټول ورله په یو ځای باندې لاړ شورونو، کله ناکله یو ګیله پکې د خانه ښه وي. او غم که هر څو وي خو په زړه وي څوک ترې نه خبرېږي، غم که هر څو وي خو په زړه وي څوک ترې نه خبرېږي، غم که هر څو وي خو ملګرو د ژړا نه ښه وي. او بل شعر دی چې د سړي زړه صبر شي بار بار بیا نه یادوي، د سړي زړه صبر شي بار بار بیا نه یادوي، قسم په خدای چې رلټ جواب ښکلي آخا خانه ښه وي. او د هر چا خپله نظریه ده زه څه نه وایمه، د هر چا خپله نظریه ده زه څه نه وایمه، زه دومره وایم لږه ګټه د تاوانه ښه وي. مننه. د هر چا خپله نظریه ده زه څه نه وایمه، زه دومره وایم لږه ګټه د تاوانه ښه وي. زما خبرې ته لږ غوږ ونیسه صبر وکړه، زما په خیال اربازه مرګ به د خفګانه. دغه انتخاب سو شعرونه به در سره شریک کړم چې ما داسې دوک چېرته په ټول ژوند کې څکلی نه و،
زما دا زړه سم په وږو ازمرو وخورو چې ستا دیدن له د سر په بهانه راتلمه هغه ګډوری مې بابا په مېلمنو ډېر ښه بیا یو ځل بیا. ستا دیدن له د سر په بهانه راتلمه هغه ګډوری مې بابا په مېلمنو ډېر ښایسته. دغه څو نور شعرونه چې ماتېدل د خپل زړګي راته رایاد شي ماتېدل د خپل زړګي راته رایاد شي چې په غوږو مې څه کړس نه لګېدی او لوبولی مې په ګوتو کې ستا زلفې په ما یو ټکې د بس نه لګېدی لوبولی مې په ګوتو کې ستا زلفې په ما یو ټکې د بس نه لګېدی یا ستا زړه په ښي طرف وې یا زما وې چې یو بل سره په ترس نه لګېدی یا ستا زړه په ښي طرف وې یا زما وې چې یو بل سره پترس نه لګېږي. او دغه بل غزل چې خوله دې په ترسکڼو اننګو کې لکه مالګه خوله دې په ترسکڼو اننګو کې لکه مالګه په تا پسې اوبه شوم په اوبو کې لکه مالګه او که غلا نه وې نو دلته کې به هر سړی شتمنو که غلا نه وې نو دلته کې به هر سړی شتمنو لالونه دومره دي زمونږ په غرو کې لکه مالګه او شعر خو اکثره تا ته ډالۍ چې زما مینه د تا سره په مالګه کې اوړه دي زما مینه د تا سره په مالګه کې اوړه دي ستا مینه د زما سره اوړو کې لکه مالګه او پولاو پې هم ښه نه لګي د خولې خونې خراب پولاو پې هم ښه نه لګي د خولې خونې خراب وي د چا چې تړ مې اوښکې وي وښکو کې لکه مالګه